د نجونو د تعلیم په اړه تازه او مهم خبر. د نجونو د زده کړو په تړاو پر طالبانو د ملي او نړیوالو فشارونو تازه لړۍ پیل شوې. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول شوي محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې، خو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یو انلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دس ورلد په نوم ویب پاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه انلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګې لوړسي غړو په دوی ښځې وي او له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دغه کمپاین جرګه کې پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي، د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نه شولو چې هیوادوالو ته دې سفر کې د پرانیستو زیری راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغې ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګري وو، پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، زموږ هیله دا ده هغه ژمنې چې دوی زموږ سره په دې سفر کې کړي د هغوی په تعقیب کې جدي وي. د دې لپاره چې دا کار د دوام پیدا کړي، جرګګۍ پریکړه وکړه چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي او له نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي چې په ګډه د دې ستونزې حل لار پیدا شي. نن 956 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر 6 ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1401 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي. له تعلیم او تحصیل بې برخې پاتې شوې نجونې وایي هره ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل شي. ګرانو دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.